अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د نننې ورځې اهمترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسف زئی کتونکو څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې چیرمن تحریک انصاف بانی تحریک انصاف عمران خان د اډیالا جیل نه په باقاعده توګه د اسلام آباد لانګ مارچ لپاره د تاریخ منځوري ورکړې ده. د عمران خان وکیل فیصل چودھری ویلي دي چې خان صاحب چې کوم دی 23 نومبر د احتجاجي تحریک یعنی د اسلام آباد مارچ لپاره غوړه کړې ده. د دې لپاره فیصل چودھری وایي چې د کمیټې نمونه هم ټاکل شوي دي، ولې دغه نمونه مونږ نشو په ډاګه کولی ځکه چې د دغه کسانو د گرفتارۍ خطرات مخې ته راتللی شي. د هغه وینا وه چې د لانګ مارچ مرکز به اسلام آباد وي، یعنې دا لانګ مارچ به د اسلام آباد په لور وي. د دې سره سره به دا احتجاج نه صرف په پاکستان کې کولی شي، یعنې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې به دا کولی شي، بلکې بهر نړۍ کې چرته چې پاکستانیان دي، که په یورپ کې دي، که په امریکا کې دي، یا نورو ملکونو کې چې چرته هم ژوند کوي، هغوی به هلته احتجاج کی. او د دې نه علاوه دا خبره وکړله چې دا احتجاج به تر هغه پورې جاري وي چې تر څو د تحریک انصاف مطالبې نه وي منلې شوي. د عمران خان د وکیل په ذریعه دا مطالبات مخې ته راغلي دي چې دا مارچ به تر د هغه وخت پورې جاري وي چې تر څو 26 آئینی ترمیم نه وي ریپیل کړی شوی یا واپس کړی شوی. د دې نه علاوه په 8 فروری چې کوم الیکشن شو هغه د تحریک انصاف منډیټ او دغه منډیټ غلا کړی شوی دی. تحریک انصاف ته د خپل منډیټ په آرام سره واپس کړی شي. د دې نه علاوه خان صاحب د خپل وکیل په ذریعه دا هم پیغام ورکړی دی چې کوم کسان بغیر ټرایل نه په جیل کې پراته دي هغوی دې زر تر زره خوشي کړی شي. کتونکو زه به لږ یقین دهاني وکړم چې د اسلام آباد به شمول پنجاب یو شمېر نورو ښارونو کې، د کراچۍ کې او بلوچستان په مختلف ښارونو کې د تحریک انصاف د په زرګو کارکنانو خلاف مقدمات درج دي. د دې نه علاوه خان صاحب دا ویلي دي چې خان صاحب الیامین ګنډاپور ته دا هدایت کړی دي چې د خیبر پښتونخوا نه به ته قافله را روانوي او د هغې مشري به کوي. د دې نه علاوه د نورو ځایونو نه، د پنجاب د نورو ځایونو نه هم په دې لانګ مارچ کې، د اسلام آباد لانګ مارچ چې کوم دی، په دې کې د ګډون امکان دی. د دې ترڅنګ وکیل فیصل چودھری دا هم ویلي دي چې عمران خان دا هم هدایت جاری کړی دي که چرته حالات هرنګه مخې ته راغلل او کمیټي چرته دا موضوع ګڼي چې مطالبات منلي شوي دي یا نور سرټن سچویشنز دي، نو دغه کمیټه سره به د دې احتجاج یا د دې لانګ مارچ اسلام آباد مارچ چې کوم دی د ختمولو منډیټ وي. د دې سره سره د عمران خان خور علیما خان هم میډیا سره خبرې کړي دي. د هغه وینا وه چې 9 فروری باندې د تحریک انصاف منډیټ غلا کړی شو او د دې په نتیجه کې متنازعه اسمبلی په وجود کې راغله او هغوی ډیر زیات متنازعه قانون سازی کړی دي. په دې کې چې کوم دی 26 آئینی ترمیم د هغې ذکر کړی دی. علیما خان دا وایي چې د دې آئینی ترمیم او یو شمېر نورو اقداماتو له وجې پاکستان کې رول اپ لا چې کوم دا ختم شوې ده، د قانون حکمرانی هم ختم شوې ده، د سپریم کورټ د ازادۍ اخیستلو کوشش شوی دی، بلکې د 26 آئینی په نتیجه کې د سپریم کورټ ازادي چې کوم دی هغه اخیستې شوې ده. کتونکو موږ د څو ورځو نه دا توقع لرله چې بانی تحریک انصاف عمران خان به د اسلام آباد لانګ مارچ چې کوم دی اعلان ورکوي، ځکه چې 13 پیره چې کوم د صحافیانو سره اډیاله جیل کې د هغه گفتگو شوې وه، نو په هغې کې هغه کلیر کړې وه چې د وزیراعلی الیامین ګنډاپور یا چې کومه سیاسي کمیټي ده د هغې نه د احتجاج دپاره چې کوم نیټه ورکولو هغه اختیار هغه اخیستی دی او اوس په خان صاحب پخپله د دې اعلان کوي. نن په باقاعده توګه د مارچ چې کوم دی د اسلام آباد مارچ اعلان شوی دی. د دې نه علاوه عمران خان د پارټۍ MNAs MPs ټکټ هولډرز ناظمین ورکرز او سپورټرانو باندې غږ کړو په 11 نومبر باندې کله چې د صحافیانو غیر رسمي خبرې شوې د عمران خان سره. په هغې کې هغه کارکنانو ته د تیاری لپاره ویلو تر دې دمه د کمیټۍ نومونه مخې ته نه دي راغلي چې څنګه د کمیټۍ نومونه مخې ته راشي او د دې سره چې کوم د تحریک انصاف متوقع موډس اپرنډي کېدلی شي، کومه طریقې کار کېدلی شي د احتجاجي تحریک لپاره، هغه به ستاسو په وړاندې مونږ پیش کوو. کتونکو نن اډیاله جیل کې د خان صاحب او د هغه د کور ودانې د 190 میلیون پاونډ ریفرنس سماعت هم شوی دی. عمران خان او د هغه کور ودانه د عدالت لخوا چې کوم جوابات ورکولو په دریم ځل چې کوم د عمران خان ناکام شوی دی او دا جوابات یې نه دي ورکړي. بشرا بیبي غیر حاضر وه او نو د دې له وجې 15 نومبر پورې دا کیس ملتوي کړی شوی دی. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسف زئی له اجازت ورکړئ. د الله پامان.